خوښ می پیغمبر ستا ملنګ ملنګ خویونه دي ستا په طریقو کې ډېر خوندونه دي ستا په طریقو کې ډېر خوندونه دي خوښ می پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د انحراف او د بېلارېتوب څخه د حل او د نجات لاره. عمل او کړنه هغه څیزونه دي چې زموږ یو ځوان ورور د انحراف او د بېلارېتوب نه ساتي او د اسلام مستقیمې لارې ته هغه ته لارښوونه کوي. وروسته له دې نه چې یو ځوان د قوي ایمان څښتن شو، شرعي او عصري علوم یې لاسته راوړل، په دریم قدم کې پرې لازمه ده چې په خپل علم او پوهه عمل وکړي او د خپل ژوند ټول کړه وړه د شرعي علم په رڼا کې عیار کړي تر دې چې له بېلارېتوب نه وژغورل شي. داسې نه چې خپل علم زده کړي او عمل پرې ونه کړي. او ډېر داسې خلک دي چې ډېر لوړ علم لري اما د بېعملي په وجه ډېر ستر انحرافي کارونه ترسره کوي او ملتونه له هلاکت سره مخ کوي. او همدا ډله خلک دي چې الله تعالی ورته د خره لقب ورکړی، څنګه چې الله په سورت جمعه کې 5 آیت کې فرمایي مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. په علم عمل کول په حقیقت کې د الله تعالی نه ویره ده او څوک چې الله تعالی نه ویره ولري الله تعالی ورته لا علم ورکوي. څرنګه چې الله په سورت بقره کې 202 آیت کې فرمایي واتقوا الله ویعلمکم الله والله بكل شیء علیم. بېعلمي 2 معنا لري. یوه دا چې په شرعي علومو ښه پوهیږي اما بیا هم په ښکاره ناروا عمل ترسره کوي، او یا دا ده چې په عصري علومو کې لندن، فرانسې او امریکې نه دکتورا اخیستې وي اما په عبادت کې صفر وي او هیڅ ډول د آخرت غم نه کوي، چې همدا په ښکاره انحراف دی چې د بېعملي نه رامنځته شوی. څلورم دعوت. وروسته له دې نه چې ځوانان د قوي ایمان، شرعي او عصري علومو د پوهې خاوندان شول او بیا په خپلو پوهو د عمل جامه واغوستله، بیا پرې لازمه ده چې د انحراف نه د ژغورنې په موخه خپل عقیده او علم نورو ته ورسوي او په دې لورې خلک راوبلي او د دعوت پروسه جاري وساتي. یقینا د علم د زده کړې اصلي موخه د ځان جوړونه او د ټولنې ژغورنه ده او دا مقصد هغه مهال ترلاسه کیږي چې د پوهې خاوند خلکو ته دعوت ورکړي، له بدیو څخه یې منع کړي او په نیکو کارونو یې وهڅوي. او دا کار هغه وسیله ده چې انسان له زیان او انحراف څخه ژغوري او د بریالیو خلکو صفت دی، څرنګه چې الله په سورت عصر کې فرمایي وتواصوا بالحق. دعوت هغه وسیله ده چې ځوانان له انحراف نه ژغوري او له انحرافي کړیو نه خلاصون مومي، ځکه هر کله چې په ټولنه کې دعوت او د حق داعیان موجود نه وي او یا موجود وي خو دعوت جاري نه وي، په دې صورت کې منحرفین خپلو فعالیتونو ته وده ورکوي او خبره هلته رسیږي چې د پوه او عالم کورنۍ ورونه هم ټکوي او بالاخره پوه خلک هم تدریجا د انحراف په لور قدمونه ږدي، لکه څرنګه چې په معاصره زمانه کې لیدل کیږي او هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی. په دې بنسټ چې دعوت د انحراف په وړاندې ستر ګواښ دی، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رواه مسلم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل څوک چې د نیکي په لور یې بلنه ورکوي د هغه لپاره د نیک کار فاعل په څیر اجر دی. یعنی تا نیکي ته خلک وهڅول، هغه پې عمل وکړه، کومه اجر چې الله هغه ته ورکوي تا ته به هم درکوي. معاصره بدبختي چې اسلامي امت ورسره لاس او ګریوان دی
دا د نه دعوت زیږنده ده او هر کله چې په ټولنه کې دعوت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره نشي ټولنه او بیا په خاصه توګه ځوانان هر ډول انحرافي کار او عمل ته چمتو کیږي چې په نتیجه کې ټولنه د الله تعالی له ډول ډول عذابونو سره مخ کیږي او څومره چې دعا وشي بیا دعا نه قبلیږي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن حذیفة بن یمان ان النبي صلی الله علیه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم رواه ترمذي. حذیفه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما د په هغه ذات قسم وي چې زما سا د هغه په لاس کې ده یا به تاسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ او یا به د الله جل جلاله په تاسو باندې خپل لورې نه عذاب رالیږي چې بیا به وروسته تاسې دعاګانې کوئ اما دعا به مو نه منل کیږي. نن چې مسلمانان له مختلفو عذابونو سره مخ دي دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نه څوک له بدو نه منع کوو او نه ورته ښه لار ښیو. پنځم اخلاق. مؤمنو او مسلمانو ځوانانو ته د علم او پوهې ترڅنګ اسلامي او نبوي اخلاق لازمي دي چې هر ځوان ترې برخمن وي او د دعوت په ډګر کې ترې کار واخلي ځکه اسلامي اخلاق انسان له ډیرو سترو ستونزو او ناخوالو څخه ژغوري او په دې ګاڼې سره د مؤمن ایمان بشپړیږي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا رواه ابو داود. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول الله وفرمایل د ایمان له لحاظه بشپړ او کامل مؤمن د غوره اخلاقو خاوند دی. د اخلاق هغه ستر نعمت دی چې الله تعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم یې پرې موصوف کړی څرنګه چې قرآن کریم په سورت قلم کې 4 آیت کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا ستر اخلاق و چې ګڼ شمېر خلکو اسلام ته غاړه ایښودله او نبوي ملګري جوړېدل. او همدا اخلاق دی چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرب او نزدیکیت پرې حاصلیږي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عن جابر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی منزلة یوم القیامة احاسنکم اخلاقا رواه مسلم. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما په وړاندې ستاسو نه ګران او غوره د قیامت په ورځ د منزلت له لحاظه ماته ډیر نږدې ستاسو د غورو اخلاقو خاوندان دي. اخلاق د مسلمان او کفر ترمنځ ښکاره فرق دی او دا راز کامل مؤمن له نه جلا کوي ځکه د تیرو احادیثو په رڼا کې د بشپړ ایمان خاوندان د اسلامي اخلاقو نه برخمن خلک دي او هر کله چې په یو انسان کې د اخلاقو التزام ونه لیدل شي دا د هغه د ایمان نیمګړتیا ښیي. یقیني خبره دا ده چې ځوانان د اسلامي اخلاقو پابند وي بیا به هرګز بېلارېتوب خپل نه کړي او نه به د منحرفو کړیو تر اغیز لاندې راځي ځکه چې اخلاق د هغه سلوکي قواعدو مجموعه ده چې انسان ته په ښو ثبات وربخي او له بدو څخه ژغوري چې دا دی موږ یې د نمونې په توګه څو اخلاقي مواردو ته اشاره کوو او تاسو ته بیانوو. اول حیا، دویم صبر، دریم تواضع، څلورم تعاون، پنځم تعصب، شپږم حسد، اوم بخل. حیا د مؤمن او مسلمان جامه ده. حیا د مؤمن غنا ده او د هغو سترو اخلاقي مواصفاتو نه ده چې انسان ته نیکمرغي وربخي او له خیرونو ښېګڼو او برکتونو نه برخمن کوي او هغه وسیله ده چې انسان له ښکاره او پټ ګناه نه ژغوري، انسان له سپکوالي څخه ساتي او ورځ په ورځ په وزن کې زیادت راوړي او د ایمان یوه برخه ده لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء من الایمان. ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حیا د ایمان یوه برخه ده. په دې بنسټ
هغه ځوانان چې په حیا باندې سمبال وي هیڅ کله داسې څه نه ترسره کوي چې بېلارې شي، بلکې د مرغلرې په څیر ځان د عزت په جامه کې پیچي او تل د وقار ساتلو او په لا پیاوړي کولو کې متوجه وي. حیا دا ده چې انسان د معمولی ګناه او یا بدو خبرو نه د خلکو په وړاندې د شرم احساس کوي او دا جرأت ورسره نه وي چې څه وکړي او یا څه ووایي، ځکه هغه په دې باور وي چې الله تعالی د زړونو ارادو نه پوه دی، څرنګه چې د قرآن کریم وینا ده. الله فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، او دا راز د حق په نه ویلو کې د الله جل جلاله نه حیا کوي او حق بیانوي او هیڅ کله د حق په بیانولو کې او د هغه په اظهارولو کې تقصیر او کوتاهي نه کوي. دویم صبر. ځوانانو ته په دویم اخلاقي ماده چې باید ترې برخمن وي او د هغه په وسیله ځان له هر راز انحراف او بېلاریتوب نه وژغوري صبر دی، ځکه بې صبره ځوان زر په احساساتو راځي او شیطان یې لمڅوي او هسې په معمولي خبرو په غصه او له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي. رښتیا هم همدا صبر دی چې الله تعالی موږ ته پرې امر کړی او د مرستې غوښتنې وسیله ګڼل شوې، څرنګه چې الله رب العزت سورة بقره کې 153 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. همدارنګه الله رب العزت د صابرانو په اړه باندې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر هغه ستر او پراخه خیر دی چې الله تعالی یې خپلو بندګانو ته ور په برخه کوي، لکه څرنګه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده. عن ابي سعید الخدري رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ما اعطي احد من عطاء خیرا واوسع من الصبر، رواه بخاری و مسلم. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هیڅ چاته د صبر نه غوره او پراخه ډالۍ نه ده ورکړه شوې، اما دا چې صابر چاته ویل کیږي د قرآن له ژبې نه تعریف اورو، لکه څرنګه چې الله رب العزت په سورة بقره کې 155 آیت نه په 156 آیت پورې فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. په دې اساس صابر هغه انسان ته ویل کیږي چې کله ورته مصیبت ورسیږي برابره خبره ده چې دا مصیبت نفسي وي، مالی وي او یا کورنی وي، لیونتوب دې نه کوي بلکې داسې دې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. اما برعکس کم ځوان چې صبر او زغم ونه لري هسې د لیوني په شان حالت غوره کوي، پرتې وایي او حتی جنگ او جګړه کوي، نو هغه به په خپل ژوند کې ناکامه وي. دریم تعاون. د اسلامي اخلاقو له جملې څخه یو هم تعاون او یا په ټولنه کې د ټولنې افرادو سره مرسته او همکاري ده چې دا مرسته د ځوانانو د انحراف څخه مخنیوی کوي او په نیکو چارو ورته استقامت بخي او د خلکو خپلمنځي مینه زیاتوي. همدا وجه ده چې الله رب العزت مؤمنانو ته په نیکو چارو کې د تعاون او یا مرستې امر کړی، څرنګه چې قرآن کریم په سورة مائده کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. رښتیا ده کله چې ځوانان په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او د مرستې موټي راونغاړي او بالمقابل د وګړو لخوا وستایل شي، هر وخت په هر ځای کې ښه یاد شي، بیا تل هڅه کوي چې داسې ټولنیزو چارو ته حاضر شي او بل کار ته چې د انحراف لامل ګرځي شا کړي، ځکه چې په ټولنیزو چارو کې ګډون او بیا له خلکو سره مرسته کول یو معروف عمل دی او هر معروف عمل انسان نیکمرغه کوي. بناء ځوانان د ټولنیزو چارو په اړوند په معروفو کارونو کې باید ګډون وکړي او هیڅ کله معروف او د خیر کار ته په سپک نظر ونه ګوري، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. عن ابي ذر رضی الله عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل د معروف څخه هیڅ شی سپک مه ګڼئ اگر که خپل ورور سره په ورین تندي مخامخ کیدل هم وي. قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه ورو. خوښ مې پیغمبره ستا ملنګ ملنګ خویونه دي، ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي، ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي. خوښ
خوښ مې پیغمبر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. څلورم تواضع. د اخلاقي ګاڼو څخه یوه ګاڼه چې ځوانان د انحراف نه ژغوري او لا د انسانیت ماده پکې پیاوړې کوي تواضع او یا عاجزي ده چې په قرآني آیتونو او نبوي احادیثو کې ترې ستاینه شوې او برعکس د کبر او لویي مذمت بیان شوی څرنګه چې الله رب العزت متکبرو انسانانو ته چې د الله جل جلاله له دین نه مخ اړولی وي داسې خطاب کوي. الله په سورت انفطار کې فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. په رښتیا هم ځوانان چې تواضع نه لري بلکې مغرور او متکبر وي له هر راستونزو او جنجالونو سره لاس او ګریوان وي، اما متواضع ځوانان عاجز ځوانان د خلکو په زړونو کې ځای لري او د ټولنې هر فرد ورته په درنه سترګه ګوري او دا راز الله تعالی د داسې خلکو او ځوانانو استعداد ظرفیت او حکمت لا لوړوي څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وزعه الله. رواه تبرانی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د خپل مسلمان ورور په وړاندې تواضع او یا عاجزي کوي الله تعالی یې مقام اوچتوي او څوک چې په خپل مسلمان ورور ځان لوړ ګڼي نو الله تعالی یې مقام ښکته کوي. همداراز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی عن عیاض قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رواه مسلم. حضرت عیاض رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا الله تعالی ما ته وحی کړی چې مؤمنان دې تواضع وکړي تر دې چې یو په بل بغاوت او تیری ونه کړي او نه یو په بل ځان ته فخر ثابت کړي. په دې حدیث کې ویل شوي چې تواضع انسان له بغاوت او په نورو له ویاړلو نه منع کوي. نو په دې اساس ځوانانو ته لازمي او ضروري ده چې د تواضع ماده په ځان کې پیدا کړي او دا د الله تعالی د مطیعو او فرمانبردارو بندگانو صفات دی څرنګه چې قرآن کریم ترې یادونه کوي وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تواضع د مسلمان خاصه ده او داراز تواضع په ځوانانو کې د علم د زیادت او د حافظې د تقویې باعث ګرځي څرنګه چې په دې اړوند د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده. عن ابن عباس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من آدم الا في رأسه حکمة بید الملك فاذا تواضع قیل للملك ارفع حکمته واذا تکبر قیل للملك ضع حکمته. رواه تبرانی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هیڅ داسې بني آدم نشته مګر دا چې په سر کې حکمت او یا پوهه د یو ملایکې په لاس کې ده. نو کله چې تواضع او عاجزي وکړي ملایکې ته ویل کیږي حکمت یې لوړ کړه، اما کله چې تکبر غوره کړي ملایکې ته ویل کیږي چې حکمت یې راښکته کړه. په دې پوهیږو چې د انسان حافظه او د علم د ځای سر دی، نو څومره چې عاجزي او تواضع خپل کړو همره الله تعالی موږ ته د حافظې قوت او زیات علم راکوي. بناء موږ ځوانان باید په دې ګاڼه ځانونه سنبال کړو. پنځم تعصب یو له هغه لاملونو څخه دی چې اسلامي امت یې له پښو وغورځولو او د ملا تیر یې ورته مات که او بالاخره دې معاصر وخت او وضعیت سره مخ که. اما تر هغه مهاله چې اسلامي امت له دې ناروغۍ نه د اسلامي اخلاقو د غوښتنې سره مسؤول و، په دریو لویو نړیوالو وچو کې د مسلمانانو خلافت یو قیادت لاندې قایم و او زموږ بیرغ په ټوله نړۍ کې رپانده او لوړ ولاړ و. اما کله چې د عثماني خلافت په وروستیو کې یهودي ماسونی حرکت دا کرغیړنه پدیده او فاسده تخمې د مسلمانانو ترمنځ وکرلو، مسلمانان ورځ په ورځ مخ په شا شول او بالاخره خپل حاکمیت یې له لاسه ورکړ. په دې اساس د اسلامي اخلاقو نه
یو دا دی چې ځوانان د تعصب نه ځان وژغوري او متعصبینو سره خپلې ټولې اړیکې وشلوي، ځکه په دې وسیله انسان له سمې لارې نه منحرف کیږي او ناوړې پایلې پر ځای پرېږدي. له همدې کبله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عن جبیر بن مطعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ليس منا من دعا الى العصبیة ليس منا من مات على العصبیة وليس منا من قاتل على العصبیة رواه ابو داود. جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل زموږ نه نه دی څوک چې عصبیت په لور بلنه ورکوي، زموږ نه نه دی څوک چې په عصبیت کې مري، او زموږ نه نه دی څوک چې په عصبیت کې جنګیږي. تعصب دې ته ویل کیږي چې یو په بل د ژبې، رنګ، قوم او سیمې له لحاظه ځان غوره وګڼي او نورو ته هسې د انسان په سترګه نه ګوري او نه څه احترام ورته قایل وي، اما د خپل هم ژبې، هم رنګه او هم سیمې نه ډیر احترام او قدردانی کوي، سره له دې چې په شریعت برابر هم نه وي. او برعکس هغه کس ته چې د ښه دیانت، تقوا او اخلاقو خاوند وي ارزښت نه ورکوي او داسې وایي چې څه یې کومه، زما قومي، زما هم ژبی، زما هم رنګه او زما هم سیمی نه دی. په داسې حال کې چې قوم، ژبه او رنګ یوازې او یوازې د پیژنګلوي یو وسیله ده او د احترام څښتن هغه کس وي چې تقوا ولري، څنګه چې الله رب العزت سورة حجرات 14 آیت کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یقینا په معاصر وخت کې د ځوانانو د انحراف لاملونو څخه یو ستر لامل همدا تعصب دی چې ځوانان پرې روږدي دي او خپل ټول وخت د همدې ناورین عمل لپاره وقف کړی او په دې اړوند دعوت چلوي، په داسې حال کې چې الله تعالی د انسانانو د رنګونو او ژبو اختلاف د خپل د قدرت له نښانو څخه ګڼلی، څرنګه چې الله په سورة روم کې 22 آیت کې فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. شپږم حسد، بل هغه څه چې ځوانان او په عامه توګه مؤمنان ځان ترې وساتي او ځان ساتل ترې د اخلاقو غوښتنه ده. حسد دی هغه عمل چې د لومړي ځل لپاره د شیطان له لورې نه رامنځته شو کله چې الله تعالی شیطان ته امر وکړه چې آدم علیه الصلاة وسلام ته د تعظیم سجده وکړي، هغه انکار وکړه او حسدن داسې وویل قال ااسجد لمن خلقت طینا. حسد د انسان د انحراف لامل ګرځي او نه یوازې دا چې مسلمانان له ښو اعمالو نه منع کوي، څرنګه چې شیطان یې د الله جل جلاله اطاعت نه منع کړو، بلکې د مسلمان ښه اعمال هم له منځه وړي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل حسد نه ځان ژغورئ، ځکه حسد د انسان حسنات او نیکي داسې له منځه وړي لکه څرنګه چې اور وچ لرګي له منځه وړي. بناءً د اخلاقي چارو نه چې ځوانان باید یې په پام کې ولري، حسد نه ځان ساتل دي، ځکه چې انسان له نیکو اعمالو نه بې برخې کوي او ورځ په ورځ د انحراف په لور یې بیایي. اوم بخل، د اسلامي اخلاقو غوښتنو څخه یوه غوښتنه دا ده چې ځوانان باید له بخل نه ډډه وکړي او برعکس د کرم او جودیت او د سخا صفت خپل کړي، ځکه بخل انسان له ډیرو اجرونو نه بې برخې کوي او بالاخره انسان د انحراف کندې ته ورسپاري. د مثال په توګه په معاصره زمانه کې د اسلامي خلافت او بیت المال په نشتون کې عام صدقات خو لا پرېږدئ چې خلک د بخل په وجه دې حد ته رسېدلي چې خاص صدقات او یا عشر زکات هم نه ورکوي او په زړه کې دا کار د مال کمښت ښکاري، په داسې حال کې چې دا د الله جل جلاله له لوی فرض دی او د ټولنې ګڼ شمېر خلک د زکات او عشر په ادا کولو کې په پښو درېږي. بخل د هغه مذمومو صفاتو څخه یو صفت دی چې په مؤمن کې نه راجمع کیږي مګر دا چې له ایمان نه ضعیف وي، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده عن ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل والسلق. ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دوه خصلتونه او دوه عادتونه په یو مؤمن کې نه راجمع کیږي چې د هغو نه یو بخل بل بد اخلاقي. همداراز د ترمذي په بل روایت کې راځي چې بخیل انسان جنت ته نشي داخلیدلی. نو موږ ځوانان باید له دې ناوړه صفتونو څخه ځان وساتو او په اسلامي اخلاقو او په اسلامي آدابو باندې ځانونه سنبال کړو. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم او دا غواړم چې موږ او تاسو خپل تعلق له الله تعالی سره ټینګ کړو او د هغه ستر ذات واقعي بندگان شو او د دواړو نړیو بدبختي او پریشانیو څخه ځان وژغورو او نور خلک هم له پریشانیو څخه خلاص کړو. نو قدرمنو اوریدونکو، دا هغه خپرونې وي چې په دې کې د ځوانانو مسؤلیتونه، د ځوانانو موقف، د ځوانانو د انحراف لاملونه او د هغو نه د نجات لارې په تفصیل سره تاسو ته بیان شوې. تر نورو خپرونو پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. اخمي پیغمبر ستا ملنګ ملنګ خویونه دي، ستا په طریقو کې ډېر خوندونه دي، ستا په طریقو کې ډېر خوندونه دي، ستا عادتو کې سوایب دي، ټول عجایب او غرایب دي، لهی محبت سړی ذکر سوینا، ستا په طریقو کې ډېر خوندونه دي، ستا په طریقو